په عمان کې په امامي بارګاه باندې حمله شوې ده چې په هغه کې ډېر پاکستانیان شهیدان شوي دي او د هغه نه پس چې دی نو ډېر زیات ځینو حالات ډېر زیات تشویشناک دی او د هغه نه پس چې دی نو څه پکې ډېر زیات زخمي شوي دي. ملګرو ویډیو راسره مکمل ګورئ. دا په امامي بارګاه باندې حمله شوې ده په عمان کې چې د هغه وزیر خارجه چې دی نو هغه هم څه بیان ورکړی دی. د هغه نه پس ملګرو راځئ ویډیو راسره وګورئ. ویډیو کې له مکمل معلومات درکوم. ملګرو په عمان کې پاکستاني و چې هلته و ژوند کاوه. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو په هغه باندې یوه حمله وشوه په امامي بارګاه باندې چې په هغه کې تقریبا 30 پاکستاني چې څه شول هغه ډېر زیات زخمي دي او 4 پکې په اټک مړه شول، شهیدان شول. د هغه نه بس چې دی نو 3 حالات داسې چې تشویشناک دي، بیخي خراب دي، لکه بیخي ختمېدو والا دي. او د هغه نه پس چې دی نو د هغه کومه دفتر خارجه چې ده ممتاز زهرا بلوچ چې کومه ده نو هغه هم بیان ورکړی دی چې پاکستاني چې کومه دي نو هغه له موږ ایرپلین سره قایم کړی دی. ملګرو انشاءالله ډېر ژر به څه کېږي پاکستان ته هم واپس درشي ځکه چې پاکستانو حالات ډېر زیات خراب دي. ځینې ملګرو دغه حمله راغلې ده او ډېر کسان وایي چې مذمت کوي. هغه وزیر خارجه وایي او مذمت ټکی نه دی، په دې زه ډېر زیات خلاف یم. ځکه چې څوک هم وایي چې مذمت کوم، زه ولې خلاف یم؟ دا عملي کار نه کېږي او په مخه وایي مذمت کوم. نو پاکستان کې چې کومه واقعه راغلې هغه مو وایي مذمت کوم. نو مذمت ټکی نه دی، دا په ما باندې ډېر زیات بد لګي. نو ملګرو دا واقعه راغلې ده په عمان کې چې امامي بارګاه باندې حمله شوې ده ملګرو، چې هغه کې دغه کسان پاکستاني تللي دي. د دنیا نه پرې دعا کوئ چې الله رب العزت وله صحت ورکړي ملګرو، ځکه چې دا به هم د چا زامن دي، د پاکستان نه تللي، د چا به بچي، د چا به د زړه ټوکړه که نه، نو دا تللي او اوس څه کوي په دې ټیم کې ډېر زیات خراب دي، شناک دي، لکه خراب دي بیخي. او دا 30 کسان دي چې الله رب العزت څه وکړي زخمونه روغ کړي او بېرته واپس خپل کور ته راشي.